اول تاسو دا ویډیو وګورئ. بختور یم ناشنا کلی تراغلم او په دغه شان ویډیوګانو باندې څومره زیات ویوز راځي دا هم تاسو لیدلی شئ. او پروژې کې خو دغه شان ویډیوګانې خلک ډېر زیات خوښوي، لایک هم کوي، کمنټ هم کوي، یعنې پروژې کې په دې باندې نور هم زیات ویوز راځي. او دا ویډیوګانې جوړېږي هم ډېر اسانه باندې. په نن ویډیو کې زه تاسو ته مکمل طریقه کار ښیم. په 1 منټ کې به تاسو ځان لپاره دغه شان ویډیو جوړولی شئ. نو ویډیو ډېره انټرسټینګ ده. لایک کمنټ ریپورټ ستاسو کار دی، خو د دغه شان ویډیو جوړولو دپاره به موږ استعمالوو کیپکټ اپلیکیشن. د ویډیو په شروعات کې چې تاسو کومه ویډیو ولیدله نو په دې ویډیو کې به تاسو طریقه کار ښیم چې تاسو په دغه شان ویډیو څنګه جوړوئ. که ویډیو مو مکمل ولیدله انشاءالله چې A to Z به تاسو ورباندې پوهیږئ. نو سمپلی به تاسو خپل کیپکټ کولاو کوئ. او په دې ویډیو کې څومره چې سامان هم استعمالوم تصویران هغه به زه تاسو د ډاونلوډ کېدلو طریقه په آخري کې ښیم. د دې سوچ به تاسو نه کوئ دا کوم ځای نه ډاونلوډ کوو. نو کیپکټ ته چې تاسو راشئ دلته دا نیو ویډیو ده دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. اوس دلته زه مثال یو تصویر رااخلم چې دا به تاسو د آخري کې ښیم چې تاسو به کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ. ته ګورئ تاسو ته ښکاري ما دا تصویر راواخیستو. تصویر نه بعد تاسو د لاندې د آډیو اپشن ښکاري دې باندې به تاسو کلیک کوئ او خپل د ایکسټیک چې کوم اپشن دی دې باندې به کلیک کوئ. ګیلرۍ کې چې تاسو سره کوم نعت وي هغه به تاسو رااخلئ. نعت اوس تاسو د ټیک ټاک نه یا د یوټیوب نه ډاونلوډ کولی هم شي، خو ما سره فلحال دلته یو نعت دی هغه زه رااخلم. که تاسو سره په آډیو کې نو په آډیو کې به تاسو د دې ځین راخیستلی شئ. دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته د ساوند دی په دې به کلیک کوئ او دې ځای نه چې دا کوم دوهم نمبر اپشن دی ګوري ډیوایس، بیا به د ډیوایس نه دلته به تاسو ته ښکاره شي. خو که نعت در سره په ویډیو کې نو ویډیو کې به تاسو داسې کوئ چې د آډیو باندې کلیک کوئ، به د اولني نمبر به کلیک کوئ او دلته به تاسو د ګیلرۍ نه راواخلئ. اوس ما سره په ویډیو کې نعت ته زه غواړم چې د دې نه د اواز اوس چې د ستاسې نعت څومره یې مهوره به ستاسې د پاسه تصویر هم وي. د مثال ګوره دا نعت اوس غټ دی د تصویر وړوکی دی، دا به داسې ایکسپینډ کوي د نعت آخري سر پورې به یې ورسوي. ګوره دلته اوس موږ نعت ختم شو یعنې دې پورې. بیا به د تصویر باندې تاسو کلیک کوئ او دا به داسې لاندې سکرول کوئ. دلته دا اپشن دی ډوپلیکیټ، دې ډوپلیکیټ اپشن باندې به تاسې کلیک کوئ. دا اوس ګوره دا موږ سره تصویران دوه شول، یو دا شو او یو دا شو. د دویم نمبر چې کوم تصویر دی په دې به کلیک واخلئ او همدغه شانې د لاندې چې کومې اپشنې دي دا به لږ داسې سکرول کوئ. دلته تاسو سره دا اپشن دی د اورلی، دا ګورئ د اورلی اپشن تاسو ته ښکاري، په دې باندې به تاسې کلیک کوئ. دا تصویر به تاسو سره لاندې راشي. دا تصویر چې تاسو سره لاندې راشي دا به داسې ونیسئ او داسې اول سر ته به یې ورسوئ دا بل تصویر. اوس موږ سره دلته دوه تصویران راغلل، یو دا شو او یو دا. د اولني نمبر تصویر باندې به تاسې کلیک کوئ او دغه شانې چې تاسې کلیک کوئ لاندې به درته د اپشن راواشي د افیکټ. په افیکټ باندې به تاسې کلیک کوئ او دلته ویډیو افیکټ به سلیکټ کوئ. د سرچ کې به تاسې صرف ولیکئ بلر. بلر چې تاسې ولیکئ اوس به تاسو ته دغه شانې مختلف افیکټ راشي. و دې ځینه به تاسې د اولنی نمبر تاسې د ایډجسټمنټ چې دا به ګوره دلته د هغه ښکاري نه چې بلر په کوم ځای ولګېدي. دا ځکه موږ سره دوه تصویران دي. دا چې تاسې کله بلر ولګوئ نو دا چې کوم ستاسې دویم نمبر تصویر دی په دې دویم نمبر تصویر به کلیک کړئ او د ګوتو په مدد سره به تاسې وړوکی کړئ. دا ګورئ لږ معمولي شان یعنې د سیډونه به دا بل تصویر لږ پرېږدي او دا به داسې وړوکی کړي. دا ګورئ دا داسې وړوکی شو. او اوس د اولنی نمبر تصویر باندې به تاسې کلیک واخلئ، داسې به لږ لاندې سکرول کړئ. دلته د اپشن دی د ایډجسټ، دا ګورئ د ایډجسټ اپشن دی، دې باندې به تاسې کلیک واخلئ او دا به داسې آخري سر پورې سکرول کړئ. دا آخرنی نمبر اپشن دی د ویګنیټي، دې باندې به کلیک کړئ او دا معمولي شان یې داسې زیات کړئ. دا ګورئ دا سیډونه یې تور شي. دا خپل هغه ته بیا ګورئ دا ګورئ دومره 38 پورې 40 پورې تقریبا صحیح دی. اوس دې نه بعد ما سره یو بل تصویر دی، زه به هغه رااخلم. دا ګورئ دا تصویر دی، دا ما راواخیستو. دا تصویر به تاسې داسې دا ګورئ غټ کړئ چې دا کوم دویم نمبر ستاسې تصویر و د هغې په دا کورنرو باندې چې دا کوم کونجونه دي دې ځای پورې به داسې دا ګورئ دې باندې به داسې فټ کړئ. دا ګورئ داسې بل چې کوم اولنی نمبر تصویر هغې ته موږ دا سیډونه تور کړي دا ګورئ اوس څنډونه صحیح ښکاري نو بس همداسې صحیح خوند کوي دغه شانې. او دا به داسې ایکسټینډ کوي چې کوم ځای پورې ستاسې نعت وي تر هغه ځای پورې به داسې دغه تصویر ایکسټینډ کوي. اوس بس موږ تقریبا کار وشو. دا ګورئ دا به داسې دا کورنرې به برابرې کوي. دا اوس د اورلی باندې به تاسې بیا کلیک کړئ. هغه ویډیو کې که تاسې وګورئ داسې کیپ و خولۍ غوندې وه هیډفون غوندې هغه به موږ رااخلو. هغه ما سره دلته ډاونلوډ کړی مې و. دا ګورئ دا یو دی دا ما راواخیسته. دا به تاسې داسې کوئ چې بلکل په سنټر باندې به دوغره به یې غټ کوئ
او بالکل په دې سنټر باندې به ولګي دا ګوري دغه شانې لکه ما دا به هم تاسو تر اخري نات پورې ایکسټینډ کړئ دغه شانې. اوس دې نه بس تاسو یو کار پاتې شو دا چې کله تاسو 3-4 وړه شیونه پوره کړئ بیا به دا لاندې چې کوم د آپشن دی دا به سکرول کړئ. دلته تاسو سره د آپشن دی د سټیکر والا دې سټیکر باندې به تاسو کلیک واخلئ. دې باندې به کلیک کړئ. دلته به د سرچ کې ولیکئ میوزیک پلیئر دغه شانې به تاسو په دې سرچ کې ولیکئ. دا چې تاسو ولیکئ اوس ګوره دلته به تاسو مختلف آپشن راشي. دې کې به تاسو د اولینی نمبر سلیکټ کړئ. دا ګورئ دغه یو ده دا به تاسو سلیکټ کړئ. دا اوس ساده کیپ کټو کې به یا به نه او دا به آخري کې تاسو ته بیا هلته ښیي چې دا به تاسو ډاونلوډ کوئ څنګه. دا ګورئ دا اوس موږ ته دلته راغی. دا به بالکل داسې د هیډفون په منځ کې داسې ولګوئ. دا ګورئ دا داسې چې نه هیډفون نه اخوا لاړ شي نه دې خوا داسې به تاسې ولګوئ او دا به هم تر آخري سر پورې داسې ایکسټینډ کړئ چې کوم ځای پورې نه اتي. آخرینی نمبر چې کوم آپشن دی هغه دی د سټیکر چې کوم آپشن و دا اوس چې د هغه موږ راواخیسته دې باندې به تاسې بیا کلیک کړئ. دلته به تاسې بیا ولیکئ میوزیک پلیئر په دوام ځل باندې. اوس دلته یو بل دا کوم لاندې لګېدلی هغه میوزیک پلیئر به موږ لټوو. اوس مثال دلته زه لاندې راشم دا ګورئ دا هغه یو دی دا به تاسې باندې به کلیک کړئ. اوس به دا داسې لاندې راولي بالکل دی آخري ته. دا ګورئ دلته لږ به داسې پلن کړئ. دا به هم تاسې داسې ایکسټینډ کړئ مکمل. اوس دا کارونه چې زموږ وشو اوس آخرینی نمبر چې کوم آپشن دی هغه دی په دې باندې به موږ لګوو افیکټ. افیکټ به تاسې څنګه لګوئ؟ افیکټ به یو په دې دوه آپشنو باندې به لګوئ. یو د کوم شین د سرکل چې موږ اخیستی دې باندې به تاسې لګوئ. یو د اولیني نمبر تصویر باندې دا ګورئ دا چې تاسې سلیکټ کړئ دلته به لاندې درته آپشن راشي د افیکټ والا دا تاسو ته ښکاري. په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. د ویډیو په کم پارټ باندې نه پوهېدئ یو ځل سکیپ کوئ شاته که شاته یې کوئ او بیا یې ګورئ. بیا دې ځای نه دا ستاسې ویډیو افیکټ سلیکټ کړئ. اوس به دلته لاندې لږ سکرول کړئ. زه تاسو ته یو افیکټ ښیم دا به تاسې ورباندې ولګوئ. دا ګورئ دغه افیکټ دی د کیمرا شیک په نوم باندې دا ګورئ د معمولي غوندې خوځېږي دا اوس دا دلته تیز دی که نه دا به تاسې دې ځای نه سلو کولی هم شئ تیز کولی هم شئ. مثال د دې افیکټ ته واپس راځم. ګورئ په دې ایډجسټ چې تاسې کلیک کړئ دلته یې لیکلي دي سپیډ به تاسې د خپلې اندازې په مطابق باندې دغه شانې سلو کړئ. هلته تاسو ته پته لګېږي چې دې سپیډ څومره دې باندې به تاسې کلیک کړئ. اوس آخرینی نمبر چې کوم دغه تصویر دی دوامینی نمبر دې باندې هم تاسې کلیک کړئ او د ویډیو افیکټ ته به راشي. همدغه افیکټ چې دا کوم په دې بل تصویر تاسې ولګوو د کیمرا شیک همدا به منډې چې دی د هغې قدر ته به یې کوي چې هغه تاسې څومره سلو کړی و دا به مو پوره کوي. مثال بیسټ دی د تاسې ته ښکاري او زموږ ویډیو مکمل تور باندې تیار دا چې کوم افیکټ دی دا تیز دی دا به زه لږ نور هم سلو کوم. خو دا زه تاسو طریقه کار ښیم په دغې طریقې بیا به تاسو لږ نور هم سلو کوئ چې لږ معمولي شانې خوځېږي بس. اوس که تاسو د خپل چینل چې شی لوګو لګوئ یا تصویر مسویر هغه به هم تاسې دغه طریقې باندې زه تاسو طریقه ښیم. دې ځای به تاسې خپله لوګو راواخلئ. د ګورئ لوګو به تاسې د خپل چینل دغه شانې ولګوئ چې دا کوم ځای کې تاسې لګول غواړئ بالکل وړوکي وي. دا ځای به ټولو نه زبردستي ده. دا به داسې آخري کورنر ته ورسوئ او بیا چې دلته لاندې د خپل آی ډي نوم چې شی لیکل غواړئ نو دا به تاسې په دې ټکس باندې کلیک کړئ یا به دلته ایډ ټکس باندې کلیک کړئ. اوس دلته یا فونټ دې ځای نه تاسو ساده اخیستلی شئ او که د ټمپلیټ باندې تاسې کلیک کړئ دلته سټایلش نومونه دا هم تاسې لیکلی شئ. مثال زه دې ځای نه دا به تاسې بالکل وړوکی لګوئ او دا به داسې بالکل سټارټ ته ورسوئ. نو دې سره زموږ ویډیو مکمل طور باندې تیاره شوه. او بیا به سمپلي دا پاس چې کوم د ایکسپورټ آپشن دی اوس دې سره لاندې لات لګېدلی دی تاسې د ښکاري دا ګورئ د اواز چې کوم دی او